نن 15 اگست او د پیر ورځ دا خاص پیغام زموږ د نارینو د پاره دی او هغه نارینه چې هغه ته دا معلومه شوې ده چې یاره د اولاد که زموږ نه کیږي نو دې کې د ټولو نه لوی لاس زما دی او بیا بالخصوص هغه نارینه چې هغې ته دا لګیږي چې زما کم د بچو د پاره کم ټیسټ کیږي، کم چې د سپرم ټیسټ کیږي، کم چې د سیمن ټیسټ کیږي، هغه ټیسټ ما کړی دی، هغې کې جراثیم شته خو کمزوري دي. موږ د ایزوسپرمیا خبر نه کوو، یعنی د زیرو جراثیم خبر نه کوو، موږ د اولیګوسپرمیا خبره کوو ځکه چې د اولیګوسپرمیا د پاره زموږ کم کورس دی نو هغه که چېرته یو بیمار ته دا لګیږي چې زما کم جراثیم دي هغه د 1 نواله تر د 60 په دغه مینس کې را روان دي او د دې په وجه باندې د هغې کم اولاد د هغه نه کیږي یا پسل به انتها ډېر زیات را روان دی او د هغې په وجه باندې اولاد نه کیږي. خپله علاقه کې د یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګوري دا مسله د هغې ډېر زر تر زره اوارېږي ولې چې هم دې مسلې دپاره هغې مختلف ډاکټرز له لاړل، ټریټمنټ یې ته واخیستلو، هم هغه ډاکټر سره د دنیا بلا خلک ټیک شوي دي خو د دغه وجود دغه دوایانې نه مني په دې وجه باندې د دې په وجود باندې د هغه ډاکټر هغه دوی نه ده لګېدلې. نو اوس پکار دا ده داسې نارینه چې هغې ته د اولیګوسپرمیا مسله ده، جراثیمي کمزوري دي، هغې له پکار دا ده چې خپله علاقه کې یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګوري د هغه نه د ټریټمنټ والي ولې چې د اولیګوسپرمیا یا جراثیم چې د چا کم وي د هغې دپاره د هومیوپیتھی ډېر بهترین میډیسنز دي لکه مخکې ما ویلي چې ټریبیولس یو ډېر بهترین میډیسن دی، ډامیانا یو ډېر بهترین میډیسن دی، ایکس رے یو ډېر بهترین میډیسن دی په دې کې، د دې نه علاوه مورنګا یو ډېر بهترین میډیسن دی پکې، داسې نور هم ډېر بلا میډیسن دي چې هغه ډېر بهترین دي او د دغه بهترین میډیسنز نه که چېرې موږ د خپل هسپتال ذکر کوو نو موږ د دې دپاره یو خاص کورس تیار کړی دی. هغه نارینه چې د هغې جراثیم کم دي د هغې دپاره زموږ یو کورس دی چې اولیګوسپرمیا کورس ورته ویلی کیږي. زه د زیرو جراثیم نارینه خبره نه کومه، تاسو کې ډېر داسې خلک شته دی چې هغه ویډیو خو ګوري یا خبره خو اوري خو مکمل پې ځان نه پوهېږي نو پکار دا ده چې په خبره باندې ځان پوهې کړي او د هغې نه بعد هغه څیز والي او د هغې په طریقه باندې هم ځان پوهې کړي ځکه تاسو له ټول عمر ډاکټرانو ملټي ویټامن درکړي دي که اولاد وشو که ونه شو نو د هغې نه بعد نور هم خراب شوي تاسو کې ډېر بیماران داسې شته دی چې انتهایي ملټي ویټامن استعمال کړل خو د هغې اولاد اوسه پورې ونه شلو یا اولاد شوی دی سیکنډري انفرټیلیټي ده مخکې اولاد شوی دی خو اوس اولاد نه کیږي. هومیوپیتھی کې د دې واحد هغه دوايانې موجودې دي چې تاسو د ټول عمر دپاره ټیک کوي. تاسو به اکثر داسې بیماران کتلي وي یاره دا بچی مې چې دی نو په علاج باندې شوی دی، دا لور مې په علاج باندې شوې ده، اوس زما بیا بچي نه کیږي نو تاسو به ټول عمر د بچو د پیدایش دپاره ټول عمر دوايانې استعمالوئ. صرف یو ځل خپل دغه کورس سرته ورسوئ کم ته چې اولیګوسپرمیا ویلی کیږي. زموږ دا یو ډېر کامیاب کورس دی. اولیګوسپرمیا کورس کم از کم 3 میاشتې تاسو استعمال کوئ، تاسو خپل نن ټیسټ وګورئ او را روان 3 میاشتې پس هم ټیسټ وګورئ، ټیسټ به ټیسټ ټیک وي که چېرې زنانه کې مسله نه وي نو انشاءالله الله رب الجلال به درته نیکمله اولاد هم درکوي. تاسو دغه زموږ چې کوم اولیګوسپرمیا کورس دی دا زموږ د پیښور ښار هسپتال یا زموږ د صوابۍ هسپتال نه اخیستی شي. دغه اولیګوسپرمیا کورس زموږ بل ځای کې نه میلاویږي. ها البته دغه میډیسن چې ما کوم نمونه واخیستل دغه میډیسن تاسو د پاکستان مختلف هومیوپیتھک سټورز نه ځان ته اخیستی شئ خو که نه تاسو وایئ چې کنفرم زما سپرم دی بوسټینګ وکړي، زما کم جمپینګ دی هغه کمزوری دی، زما چې کوم موټایل دی هغه کمزوري دي، هغه د بهتر شي نو د هغې دپاره اولیګوسپرمیا یو ډېر بهترین زموږ کورس دی کوم چې یو کامیاب کورس دی. موږ ته ډېرو بیمارانو له اړخ نه ډېر بهترین رسپونس ورباندې میلاو شوی دی، هغه تاسو زموږ د دغه هسپتال نه اخیستی شئ.